کامیاب نشو او هغه چې د نیگیټیو سایډ راغو او هغه ته چې د حکومت او نور خلک چې تیار وته نو او اچانک دا پروګرام راغله د دې د وجې نه چې په پوره طریقې سره د پلانینګ نه کړو. جهانگیر مغول صاحب ته د خیبر ایجنسۍ د ورکزۍ ایجنسۍ او د دې منطقونه د کوات نه د انګونه د ټل نه د ورکزیو نه په دې منطقو کې هم جنګ جګړې روانې دي. د دې ځای خلک هم پېښور او کوات او دې سیمو ته راکډه شوي دي که یوازې د سوات بونیر او باجوړ او دیر خلک دي؟ دلته چې د پړچنار نه خلک راکوشل دي همدو او د ټل علاقې نه علاقونه هم چې خلک راغلي دي او د پنکان نه خو راغلي دي او ورسره چې د دغه چې د باجوړ جنسي نه هم چې خلک راغلي دي. جهانگیر مغول صاحب د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او د پاکستان دولت د کډوالو په نامه باندې په میلیونو ډالر پیسې راټولې کړې. تاسو دا راته ووایئ چې دغه پیسو نه د پاکستان د اسلام آباد کې مرکزي اداره یا مرکزي حکومت د دغه کډوالو سره څه ډول کومک کوي؟ مرکزي حکومت خو تر اوسه پورې چې زموږ په علاقو کې چې څومره چې کوم آی ډي پي پراته دي نو تر اوسه پورې خو چې رجسټریشن په وخت کې ډېر خلکو ته چې د اوړو د غنم تیل او چیني دا د رجسټریشن په وخت کې چې هغه خلک چې کوم په کورونو کې پراته دي یا په سکولونو کې پراته دي نو صرف چې دې ته چې د خوراک کار کې دا شیونه هغه په لیمیټډ تعداد کې دي محدود درمانه باندې لکه میاشت کې یو ځل هغه دې ته چې ملک شوي دي. دغه خلک چې دا کمپونو کې پراته دي د دو سره دا د کلو او ولس خلک مطلب مې دا دی د فرزنده د مردان د نوخار د چارسدې د پیښور د دې ساحو خلک دغه کمپونه خو دو سره نږدې دي. دا د ولس خلک د کډوالو د مهاجرینو ته لاس ورکوي که نه؟ خپله ډوډۍ ورسره نیموي خپل امکانات ورسره نیموي که نه؟ تاسو د حیران شئ چې دلته چې خلکو دومره دی چې روټۍ د نور خدا کې حد دی چې زه یو ځای ته رالم او هغه ځای کې چې یو زنانه ما ته اواز وکړو ما ته ویل ګراشه کوټه ښځه وه هغه وویل چې زما بچي چې دی پرون راغو او ما ته وایي چې بېبي زه چې دی د ماښام روټۍ نه خوړل نه غواړم څو روټۍ دې پخړي دي هغه ویل بچیه ما خو ډېر روټۍ پخړي دي مورې خبره څه ده هغه بچي ورته ویل چې مورې نن هغه د سوات نه او د باجوړ نه دا خلک چې کوم راغلي دي زموږ چې دی نن جومات کې دا مولوي صاحب موږ ته وویله چې هغوی سره چې دی دا روټۍ زموږ د ژوند چې دی نن د یو ټیم روټۍ زه نه خورم او خپل روټۍ به چې دی هغې خبره ورکړم او داسې څومره مثالونه چې زنانو سړو بچو بوډاګانو چې دی هر یو شی چې دی کورونه کمرې حتی چې هر یو شی هغوی ته تعلیم کړو او هر قسمه چې دی هغه بلکل د انصار مدینه والا چې دی بلکل یاد ورسره تازه کوي. دا خو د وطن او د عزیزولۍ او د مینې او محبت او د انسانیت هغه لوړ او اوچت معیارونه دي او هر قوم او هر ولس کې چې دا معیارونه موجود دي هغه به څپېړې جازونه ټانکونه او پوځیان چې دي هغه قوم نشي تباه کولی. امید دی چې په دا جذبه دا احساس چې تاسو سره ژوندي به پاتې شي او انشاءالله تعالی د ژوند دا ګړۍ به هم تېرې شي. جهانگیر مغول صاحب زما یوه مشخصه پوښتنه دا ده چې د پېښور کې ایالتي حکومت د دې خلکو سره څه کوي؟ پېښور مقامي حکومت هم چې دی څو فلحاله پورې چې دی سوای د دې خوراک نه دي بل څه مدد د دوی نه ده شوې خو دا وینا کېږي لګېدی چې دوی ته به چې دی 25,000 روپۍ ورکوو او د مرکزي خوا نه چې دی دا وینا شوې ده چې 35,000 روپۍ چې دی دا ډاکټرمان ورکوو خو مرکزي خوا نه چې کوم 5,000 روپۍ چې کوم اعلان شوی دی هغه تر اوسه پورې چې دی سکولونو او دا کورونو کې او دا ذاتي کوم کمپونه انډیویجوال چې کوم کمپونه دي دلته نه دي رسېدلي صرف هغه چې دی په مردان او په صوابۍ کې چې کوم کمپونه دي هغه خلکو ته چې دا ډېر رسېدلي او باقي چې دی پېښور سرفزا او دې خوا چې کوم خلک پراته دي دوی ته چې دی دا پیسې هم لا تر اوسه پورې ناسد نه دي راغلي. جهانگیر مغول صاحب تاسو په اخرنۍ شیبو کې که مشخصا د خپلو عزیزانو خپلو وطنوالو نه
د ځوانانو د یو تحریک او د ډلې د یو مسؤل په صفت باندې څه پیغام دی ځوانانو ته لرئ چې هغه د دې خلکو سره څه وکړه تاسو کولی شئ چې ستاسو اواز ټوله دنیا کې خلک اوري چې خپل هغه میسج او پیغام خلکو ته ووایي ټول هر مسلمان او هر انسان چې دی هغه چې د انساني جذبه لري هغه ته زه همدغه پیغام ورکول غواړم چې که دا نن چې دی په سواد په بنیر او سواد او په پاکستان خلکو باندې راغلی دی نو هېڅ چې دی ګرانه چې دی سبا ما باندې تا باندې بل باندې د دنیا هېڅ یو ګونه باندې راتلی شي نو موږ د ډاډ محسوس کوو چې داسې د سره سامانه په حالت کې او دومره اچانک چې دی که دا خبره موږ سره پېښه شي داسې واقع د موږ سره راغله نو موږ